خب قسمی که همه ما میفهمیم مردم هزاره یک فرهنگ بسیار عالی داره، چی از غذایش گرفته چی از لباسش گرفته. لباس هزاره ها کاملا معلوم است بین همه اقوام افغانستان و همه مردم جهان که اینا چی لباس های میپوشن. مثلا هزاره ها از این لباس های دستدوزی و شیشه دوزی زیادتر میپوشن. مردایش از این کلاه زیاد هر محفل عروسی هر محفلی باشه از این کلاه همراه واسکتش هست از اینا میپوشن و همچنان لباس های دیگه هم هست که در بک‌گراند شما میبینین و اینا را زیادتر در محفل عروسی و یا در کدام کنسرت اینا رو میپوشه، چون اینا از همون طرز لباس پوشیدنشان معلوم میشه که اینا هزاره هستن. امروز میجی جمع شده که این روز خوب و خوش را با هم جشن بگیریم، یک روزی یادماندنی بشه. امروز با دیدن استعدادهای مردم هزاره با لباس پوشیدن هزارگی و غذاهای خوشمزه اینجی که میگیره واقعا قابل افتخاره و خود من به حیث یک هزاره افتخار میکنم که این لباس و یک هزاره هستم. هزاره کلچر چې دی دا پر زره او کلو باندې د محیط دی، خو په مختلف اوقات کې په دغه تبدیلیانې هم راغلي دي. نو دلته چې اوس 19 مئی کلچر ډے چې موږ دلته په پاکستان کې یا په ګرد دنیا کې چې کم هزاره قوم دی هغه چې دا سیلیبریټ کوي، نو د دغه کم سے کم د 8 کال کېږي چې موږ دا زره یو ځای کړی دی چې دا مو ډیکلیر کړی دی چې 19 تاریخ د مئی هغه په ګرد دنیا کې چې هزارګان وي هغه به کلچر ډے په توګه دا به مناوي. د کلچر خو ته معلوم دی دا خو بالخصوص زموږ کوم وطن دی دا چې دی په انګریزي کې چې ورته ډایورس کلتور دی، په دغه کې مختلف اقوام دی، په دغه کې مختلف رنګونه دي. نو یو شایسته رنګ په هغه کې د هزاره کلچر غم دی چې موږ غواړو چې دا زموږ چې کوم شناخت دی، زموږ چې کوم بودوباش طریقې له مخه او زموږ چې کوم د لاس کارونه دي او ستره د خلک ژوند کولی، دا د نور چې قومونه زموږ شاوخوا پراته دي هغه دې په خبر سي او دوی د زموږ په کلچر دی کې راسي موږ دی وویني. په دغه کې امن د محبت او د بایچارې یو پیغام دی چې موږ خوشحالي هم یو ځای او د خپل رنګونه چې دی یو بل ته ښکاره کوای سو.